کټ مې مور را پرېوته او وایي بچی خیر دی په کټ مې مور را پرېوته او وایي بچی خیر دی اخر د 20 کالو شوې نو اوس خو به قتلېږي. خپل پروګرام کې هرکلی وایم او حالات په ملک کې ډېر زیات دګرګو دي ډېر زیات خراب دي او یقینا چې هغه ولید بهی ما به هغه شعرونه اکثر داسې ویل که نه چې لکه مور راپاسېده او خپل بچي خرڅوي یا یې وخوړل نو خلکو بوی چې منظر صاحب ته ډېر د مبالغې نه کار اخلي داسې حالات هم نه دي چې نو هغه راغلل هغه همغه شانې وشوه چې لکه نن کوم حالات دي په دې ملک کې کوم حالات جوړ دي نو هغه ډېر زیات د افسوس او د ارمان حالات دي خلک لږو ته مخ شوی دی او یو لهر د مهنګایي راغلی دی په دا زه نه وایم چې په ټوله دنیا راغلی دی په د کرونا په دې وجه باندې په ټوله دنیا کې د حالات شته دی چلي خو بیا چونکې زمونږ پسمانده ملک دی او بیا زمونږ پسمانده صوبه ده او بیا مونږ پسمانده خلک یو لږ کمزوري یو نو په مونږ یې زیات اثر وغورځولو نو هغه حالات چې وینم نو ډېر زیات خفګان راته محسوس کېږي او بیا راته خپل شعرونه رامخې ته کېږي او دا په ټیک ټاک او دا په دې میډیا باندې خلک هم زما دا شعرونه بیا مخ ورکوي او چې واقعي هم داسې دا سرکولیشن کېږي نو په دغه به یو څو خبرې وکړو چې په کور ګولۍ ورېږي په حجرې ګولۍ ورېږي په کور ګولۍ ورېږي په حجرې ګولۍ ورېږي او څه شنې ګولۍ ورېږي او څه سرې ګولۍ ورېږي روټۍ خو که په شل ده که په سل ده خدای به راکړي روټۍ خو که په شل ده که په سل ده خدای به راکړي خو سر سره به څه کوم ړندې ګولۍ ورېږي خو سر سره به څه کوم ړندې ګولۍ ورېږي او پیریان دي نه ټوپک ښکاري نه قص ښکاري چې څوک دی پیریان دي نه ټوپک ښکاري نه کس ښکاري چې څوک دی د ورځې داسې وي لکه د شپې ګولۍ ورېږي ډېره مننه جي او بچې ستورو ته مه ګوره راځه چې زه کوټې ته بچې ستورو ته مه ګوره راځه چې زه کوټې ته اسمان کې بره بو دی او پکې ګولۍ ورېږي مارغانو د اسمان سیلونه پریښي دي قیامت دی مارغانو د اسمان سیلونه پریښي دي قیامت دی په ځمکه بندې نشي فرښتې ګولۍ ورېږي ډېره مننه جي شملې مې د سپینګیرو په سر تار په تار پرتې دي شملې مې د سپینګیرو په سر تار په تار پرتې دي سورۍ دي په سرونو لوپټې ګولۍ ورېږي پروا نه وه که زه د خپل واکینټ په ګولۍ مړ وې پروا نه وه که زه د خپل واکینټ په ګولۍ مړ وې افسوس ده چې په ما د امریکې ګولۍ ورېږي ډېره مننه چې سر به سلامت کلي ته راوړي که نه خیر شه چې سر به سلامت کلي ته راوړي که نه خیر شه د امن په قونترې مې تودې ګولۍ ورېږي یو دوه به بچ شي نور مې یقین نشي چې څوک بچ شي یو دوه به بچ شي نور مې یقین نشي چې څوک بچ شي بازار د ډېره ګڼه د خورې ګولۍ ورېږي والله که د پیرانو په تعویزم تر نه بچ شي والله که د پیرانو په تعویزم تر نه بچ شي منظره خوله په خوله یو بل پسې ګولۍ ورېږي ډېره مننه جي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي او ولید بھائی په دې حالاتو باندې په یو غزل وایم وایي خپل کور کې به بوګنېږي د خپل ځان نه به یریږي خپل کور کې به بوګنېږي د خپل ځان نه به یریږي دې کلي کې چې ګرځې په هر ګام به حیرانېږي دې کلي کې چې ګرځې په هر ګام به حیرانېږي او د هر یو مونځ نه مخکې به بوتانو ته غورځېږي او راځه اسلامي ملک ته که روټۍ ته بربنډېږي د هر یو مونځ نه مخکې به بوتانو ته غورځېږي راځه اسلامي ملک ته که روټۍ ته بربنډېږي نو په کټ مې مور را پرېوته او وایي بچی خیر دی په کټ مې مور را پرېوته او وایي بچی خیر دی اخر د 20 کالو شوې نو اوس خو به قتلېږي مړه شوې په روټۍ اوس د دې قیمت هم ورکړه مړه شوې په روټۍ خو اوس د دې قیمت هم ورکړه راځه اوس به څو کسه شراب سکي ته به ګډېږي خپل ګیس کې هم پتا سی ان جي بنده ده اوس جاړه خپل ګیس کې هم پتا سی ان جي بنده ده اوس جاړه چې بیا د 14 اګست نغمو ته نه تاویږي راځه پنجاب نه ټرک د وړو بیا کلي ته راغلو راځه پنجاب نه ټرک د وړو بیا کلي ته راغلو راپاسه معزز پښتونه وخت که شرمېږي چا ویل چې د پنجاب فصل په ځمکه شین ولاړ دی چا ویل چې د پنجاب فصل په ځمکه شین ولاړ دی غیرته ځان تیار که ته به بیا ورته خرڅېږي د دې وطن غنم خوړل څه ټوکې نه دي پیغلې د دې وطن غنم خوړل څه ټوکې نه دي پیغلې جولۍ کې چې راټوله شي پالنګ کې به ماتېږي
زه ولې روټۍ کمه کړم ته پوه شه کار دې پوه شه زه ولې روټۍ کمه کړم ته پوه شه کار دې پوه شه ځان خرڅ کړه که د ورلډ بینک د قرضې نه پې خلاصېږي منظره د دې ملک د مساواتو تصویر دا دی زه دار ته دا دی وختم ته جهاز نه راکوزي زبردست منظره د دې ملک د مساوات منظره د دې ملک د مساواتو تصویر دا دی زه دار ته دا دی وختم ته جهاز نه راکوزي ډېره مننه جي ډېره مننه جي